نو په شریعت کې د هغه سړي چې واجب ترکی تارک د واجب وي د فاسق ویل کېږي. نو د فاسق سړي اذان او هم امامت دائما په طور دائمی دا مکروه دی، جواز نه لري. اما کله کله مشکل نه لري. مثلا را به دریم بگویم که دوستا درست بفهمن، کسی که ریش تراش میکنه یا کم میکنه اذان یزی همچنان امامت یزی. بعض ملا صاحبا هستن که ریش کوتاه میکنن. هر کسی که باشه، خدا کن هر کس باشه، قاضی صاحب باشه یا ملا صاحب باشه، هر کسی که باشه دائما اذان دادن و یا هم امامت یزو پشتیزو نماز خواندن دائما این مکروه تحریمی جواز نداره. اما احیانا اگر برابر میشه کسی دیگه نیست اذان میتا یا از پشتش مردم نماز میخوانن احیانا او مشکل نداره. اما دائما او باید مؤذن هم نباشد و دائما او امام هم نباشد.